السلام علیکم. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. که چېرته تاسو غواړئ چې د رمضان په باره کې ورډز مینینګ زده کړئ، د هغې په باره کې خبرې وکړئ، د هغې په باره کې جملې زده کړئ، نو دا ویډیو خامخا در سره وګورئ. If you are interested in this video, then don't forget like and subscribe button. Let's start. رمضان یا رمضان یو خبره ده. په انګلیش کې ورته رمضان وایي، په پښتو کې صحیح شو، په عربی کې ورته رمضان وایي. بیا روجې ته څه وایي؟ روجه فاست. خو په یاد ولرئ یو فاست تیز ته هم ویل کېږي، تیز. دا فاست چې دی دا روجې ته وایي. فاست FAST فاست یعنی روجه. For example, I have fast. زما روجه ده. که داسې ویل غواړي چې زما روجه ده، نو څنګه به وایي په انګلیش کې؟ I have fast. زما روجه ده. I am fasting today. نن زما روجه ده. صحیح شو؟ دواړه یو خبره ده. خو دې کې I am fasting today دا کنټینیو ټینس دی، present continuous، چې اوس مې روجه ده. او I have fast دا هم وی دا پرفیکټ ټینس دی. که چېرته داسې ویل غواړي چې will you keep the fast tomorrow، آیا ته به سبا له روجه نیسې؟ آیا ته به سبا له روجه نیسې؟ freedom meal. freedom meal فشمنۍ. صحیح شو؟ فشمنۍ ته څه وایي په انګلیش کې؟ freedom meal. بل freedom food. freedom meal او freedom food دواړه پشمنۍ ته وایي. کوم چې موږ په 2 بجې 3 بجې راپاسېږو پشمنۍ ته، په هغې ته په انګلیش کې freedom meal وایي. یا که داسې ویل غواړئ present continuous دې کې استعمال کې. صحیح شو؟ I am eating the freedom food. I am eating the freedom meal. زه لګیا یم پشمنۍ کوم، یا زه پشمنۍ کوم. خو دا جاري زمانه ده، هغه وخت کې استعمالیږي په کوم وخت کې چې ته لګیا یې او هغه کار جاري وي. I am eating the freedom food یا the freedom meal. دې ته دا freedom meal freedom food دا دواړه پشمنۍ ته وایي. صحیح شو؟ یا سحري. سحري دا هم ورته وایي، خو عربي لفظ دی. صحیح ده؟ روجه ماتې. روجه ماتې ته په انګلیش کې څه وایي؟ break the fast. break the fast. break وایي ماتولو ته، او fast روجې ته وایي. نو روجه ماتې ته په څه شی وایي؟ breaking the fast. break the fast. یا open the fast. open the fast. open the fast. break the fast دواړه روجه ماتې ته وایي. For example, داسې ویل غواړي چې هغوی روجه ماتي کوي، لګیا دي اوس وخت کې. صحیح شو؟ They are breaking the fast. They are breaking the fast. هغوی روجه ماتي کوي. که داسې ویل غواړي چې هغوی به روجه ماتي کوي، په 6 بجې باندې به روجه ماتي کوي. څنګه به وایي؟ I will open the fast at 6 p.m. I will open the fast at 6 p.m. دا will چې کله په جمله کې راشي دې ته فیوچر ټینس وایي. will چې کله په جمله کې راغی نو ته پوه شه چې دا د راتلونکي باره کې خبرې کوي. will چې کله راشي will یا shall. open the fast. open the fast هم روجې ته ویل کېږي. صحیح شو؟ موږ به سبا له په 6 بجې باندې روجه ماتي کوو. We will the breakfast at 6 p.m. tomorrow. We will the breakfast tomorrow at 6 p.m. صحیح شو؟ امید کوم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. تراویح. تراویح ته په انګلیش کې تراویح هم استعمالولی شي، صرف تراویح، ځکه دا د عربي ژبې لفظ دی. صحیح شو؟ بل long prayer. long prayer هم تراویح ته وایي. long prayer. backbite. backbite. backbite معنا غیبت. غیبت ته په انګلیش کې backbite وایي. For example,
backbite and grudge is prohibited in our religion. Backbite and grudge is prohibited in our religion. زمون په مذهب کې غیبت او بغض حسد حرام دي. backbite معنا غیبت، grudge وای حسد بغض یا حسد ته grudge وای. prohibited حرام. in our religion زمون په مذهب کې. backbite and grudge is prohibited in our religion. زمون په مذهب کې بغض، حسد او غیبت کول حرام دي. deed اعمالو ته په انګلیش کې deed وای. good deeds ښه اعمال یا بد اعمال. bad deeds اعمالو ته وای. good deeds ښه اعمال. موږ تاسو چې ښه عمل کوو، نیک عمل کوو، هغې ته good deeds وای. که چېرته بد عمل کوو bad deeds ورته ویل کېږي. good deeds and bad deeds ښه اعمال and بد اعمال. prayer leader امام ته ویل کېږي. امام ته په انګلیش کې prayer leader وایي. optional prayer نفل. مونږ چې په روژه کې نفل کوو، نوافل یا نفل په همداسې وخت کې کوي او که په روژه کې وي. optional prayer نفل ته وایي. charity خیرات ته ویل کېږي. څوک چې خیراتونه کوي یا خیرات کوي charity ورته ویل کېږي. alms صدقه یا زکات. عید الفطر او عید الاضحی زمونږ په مذهب کې دوه اخترونه دي چې یو ته عید الفطر وایي، په انګلیش کې ورته عید الفطر وایي، ورکوټي اختر. عید الفطر ورکوټي اختر. عید الاضحی غټ اختر. زمونږ په مذهب کې دا دوه اخترونه دي چې یو ته ورکوټي ته عید الفطر وایي او غټ ته عید الاضحی وایي چې دا د عربي لفظونه دي او په انګلیش کې ورته هم دا وایي. lie مطلب دروغ ویل. all right dear friend، په دې سره زمونږ دا سبق دا لیسن اختتام ته رسي. مونږ یو داسې ویډیو جوړه کړې ده چې په هغې کې ټول د اسلامیک ورډز مینینګ شته. که تاسو غواړئ چې د اسلامیک ریلیټډ انګلیش ورډز مینینګ زده کړئ نو هغه ویډیو انشاءالله تاسو خپل زمونږ په دې پلیلیست یا زمونږ په دې ویډیوز کې کتلی شئ. see you inshallah the next time with another lesson. د الله په امان خوشحال او آباد اوسئ.